یو شمیر افغانان وای موږ سختو ستونزو سره مخ یو. یو نوې راغلی افغان کډوال اسمت الله وای افغانستان کې د بدلون څخه وروسته دلته راغلی یم، خو مشکلاتو سره مخ یو. افغانستان کې جایداد خرڅوو او دلته خورو، نه را سره چا مرسته کړې. بدلون چې راغی کنه 8 میاشتې کېږي بدلون راغلی ده. 2 میاشتې بعد د موږ کار خراب شو، کارونه نه و بیا رالو. ژوند ده چې وروره کرایه کور ده او کاروبار هم نشته ده او کراچي هم دلته درولو، هغه والا ویوړله کمیټې والا، او کار هم نشته ده، بېکاره ګرځو بس هلته ځمکې خرڅو دلته خورو. اسدالله کډوال وای د افغانانو مشکلات خو زیات دي، روزګار نشته او تعلیم داسې نور، او نه افغانانو سره څوک مرسته کوي. جر خو زما خپله پیدایش دلته شوی، تقریبا د 30 کاله زما عمر دی. ناصرباغ کې مې پیدایش شوی، بس دلته یوس والا. اور مشکلات خو زیات دي، مشکلات خو په دې زیات دي چې نن سبا وخت کې خو یو بېروزګاري زیات دی، روزګار نشته دی. بل د تعلیمونو مسلې دی چې تعلیم نن سبا سکولونه پرایویټ سکولونه شته، کوم دولتي سکولونه به مخکې و هغه نشته، مکمل ختم دي. او پرایویټ سکولونه دي پوه شي هغه ته د چا وس کېږي نه، 2000 او 2500 روپۍ د یو ماشوم فیس د سکول. نور هغه چې بسکټ خرڅوي وای روزمره ژوند ډیر سخت ده. یوه ورځ په موږ باندې ښه نه ده راغلی، د غربت له وجې مې بچي تعلیم نه کوي. یاره ما چې ښي لاس او چپ لاس پېژندلی ده چې پیدا سوي هم دغه مشکلات د مشکلات ده. یو ورځ هم داسې ورځ رانغله چې موږ پکې ژوند ښه سوی. مشکلات نن یو ریټ کې سودا وکړه، غوړي په یو ریټ، سبا په بل ریټ، غوړي هم ګران دي، اوړه هم ګران دي، هر یو شی د اور په بیه دی. او د غریب سړي د وس خبره نه ده چې ویخله، خو د مجبوري نه اخلو. شي د هر پلار دا خواهش دی چې په خپل بچي باندې ښه الله تعلیم وکړي، خو د غربت د وجې نه بې تعلیمه غونډ پاتې سوي دي. همدونه کېږي چې دا کور کې خرچه کېږي او تعلیم وسه نه لرو. تعلیم د غربت د لاسه پاتې ده، وس هم نه کېږي چې موږ به هغه پیسونه ورکړو او موږ په بچی باندې تعلیم وکړو. پاکستان کې پخوا هم زیات افغانان اوسېدل، خو د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره وایي چې افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط څخه وروسته 2.5 لکه افغان کډوال پاکستان ته ورغلي دي. دغه کډوالو سره تر اوسه هیچ چا مرسته نه ده کړې.